طلاق سړی ونیسئ سړی وتښتېد ونیسئ ګیدړ له ونیسئ. السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری کبیر خان. فرسٹ آف آل many کنګریچولیشن ټو افغانستان طالبان. زه د زړه د قومې نه د افغانستان د طالبانو شکریه ادا کوم چې ډېر زر او ډېر په غیرت او ډېر په نرتوب باندې دوی افغانستان فتح کو. زه ورته بالکل خراج تقسیم پیش کوم او په والله ډیر زیات په خوشاله یم. نن مې بالکل دا زړه داسې باغ دی. په ایماندارۍ زه یم چې بس طالبانو په سر وګرځوم، په سر باندې دومره خوشاله یم. خو غټه غلطي هم دا وکړه چې ګیدړ هم پرېښود او ګیدړ دنه وتښتېدو. طلاقي سړی دې ونه نیو که نه، طلاقي سړی دنه لاړ وتښتېدو. ډېر سخت خفه یم چې دا ګیدړ یې نیولی وی، دا ګیدړ غوټه په ولاړ هم ترې سر منیستی وی، په ژوندینې په مړینې باندې هم نه په ژوندینې، ځکه چې دا بېغیرته خنزیر چې دی د ده د لاسه د افغانستان ټول خاورې ایرې وو. دا د امریکایانو ښځه وه، ښځه دا ډېر بېغیرته او ډېر خنزیر انسان و. خو بس طالبانو تل آباد اوسئ او الله در سره دی انشاءالله. چې په کوم ځای باندې ورځئ تاسو له به الله پاک بری درکوي، ستاسو به الله پاک ملګرتیا کوي. په ایماندارۍ که په پب جي کې دومره زر څوک دغه کولی شي، یو ځای پته کولی شي، ماشاءالله چې څومره زر تاسو افغانستان پته کو، ډېر ګران ملک تاسو پته کو. دا ډېره زیاته ګران ټاسک و تاسو دپاره. خو الحمدلله د الله پاک نه لاک شکر، د الله پاک امداد او د فرشتو طاقت تاسو سره، او تاسو ته نن الحمدلله دا ورځ وښودله. زه پخپله یو پاکستانی یم او زه د زړه د قومې نه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو افغانستان قبضه کو، افغانستان هم فتح کو. او الله هم چرته هم چاته مه کوسترګي کوئ، ځکه چې ستاسو د شملې ته ګورم او ستاسو د ګیرې ته ګورم، ستاسو د زلفانو ته ګورم، په ایماندارۍ زړه مې اور کوي، جذبه کوي. بس الله هم ټول عمر خوشحاله لره او چې چرته هم ځئ الله دې دله فتح درکوي. خو ګیدړ پرې نه دی چې ګیدړ د افغانستان په خاوره باندې خپه نه کښېندي. ډېره مننه، ډېره شکریه. تل آباد اوسئ. والسلام.